سلامونه ملګرو، تاسې به اورېدلي وي همیشه چې د سپی ډېر وفاداره دی انسان سره، او ډېر وخت بعد هم هغه خپل مالک پېژني او انسان سره ډېر زر عادت کېږي. ولې راځئ نن در باندې یو بل حیوان وګورم چې څنګه خپل مالک پېژني او هغې سره اشنا دی او د هغې بوی د لارې هغه پیدا کولی شي. راځئ، دا یو خوسکی دی او سترګې پرې وتړلې او خاوند یې لاړلو. ځان پټی نو خبر چې اوس پیدا کولی شي که نشي پیدا کولی. ډېر لرې راغی. ورپسې دی په هماغه کوڅو او لارو راخوشې دی. څوک ورسره نشته ګوره ښه. پیدا یې کو اره منم دی. بله ویډیو وګورئ، بله یې وګورئ، دا ځل بیا پټېږي ترېنه. ځینې حیوانات انسانانو سره بس طبیعت ولګي. ډېر لرې دی بیا پټ شو او ډېر لرې راغی. پام مو دی بوی د لارې ورپسې دی پیدا کړی. کور ته راننوتو. دا دروغ نشي کېدلی، دا دروغ نشي کېدلی، دا ایډیټ نشي کېدلی، دا رښتیا هم دا بس د صداقت او د رښتینولۍ نښه ده، د مینې نښه ده. نو دا د مینې علامه ده. څومره اخلاص چې د څاروي سره کړی دی، څومره مینه یې ورکړې ده، د مینې په بدل کې دا د مینه ترلاسه کوي. تاسې خپل نظر ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ. ښه وخت ښې چارې.